العالمین په قرآن شریف کې د 15مې سپارې په آخر کې او د 14مې سپارې په اول کې یو واقع ذکر کړي او هغه واقعه د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت خضر ده او هغې کې ډېرې د عبرت خبرې ډېرې د عبرت الله پاک چې قرآن شریف کې یو شی ذکر کوي هغې کې ډېرې فایدې خو دې کې هم ډېرې د عبرت خبرې دي او د دې واقعې په آخر کې د یو نیک پلار ذکر دی او ما هم دا څو جمعې پرله پسې د نیکو متعلق او د ښو اعمالو متعلق بیان شروع کړی نو په هغه بنیاد دا واقعه درته ذکر کوم چې ستاسو زړه کې د نیک عمل جذبه پیدا شي او د نیک عمل او د ښه عمل ښه به ورته ووایو ستاسو په زړه کې محبت او مینه او رغبت پیدا شي چې د نیک عمل څونه فایدې دي یو پلار نیک عمل کوي یو نیکه نیک عمل کوي او د هغې فایدې قرآن شریف کې الله فرمایي چې د هغې فایدې الله د هغه بچو نسو ته رسوي نو چې ده ته به فایده څومره رسېږي دا بنیادي خبره تیره جمعه هم ما تاسو ته دا واقعه ذکر کړل تیره نه دا 3 جمعې پرله پسې یو سړی ښه عمل وکړي ده ته په دنیا کې به الله فایده رسوي او په آخرت کې خو دا نننی سبق ډېر عجیبه دی چې د یو نیک عمل د وجې د یو سړي د نیک عمل د وجې د هغه بچو ته الله یو ډېر لوی فایده رسوي او ناشنا فایده را وروسته چې واقعه کې راشو نو تاسو ته به زه ووایم حضرت موسی علیه السلام بني اسرائیلو کې و دی علما لیکي بلکې حدیث شریف کې راځي او یو ډېر ښکلی تقریر یې وکړه بلیغ فصیح خشته بیان یې وکړه او رسول الله مبارک فرمایي چې داسې بیان یې وکړه چې وجلت منه القلوب چې د خلکو زړونه ویرېدل او ظرفت منه العیون او سترګې وبهېدې او زړه ویرېد د خلک ولې ځکه چې پیغمبر بشیر هم دی او نذیر هم دی د خوشخبرۍ د جنت هم ورکوي او د دوزخ او د عذابونو ذکر هم کوي د هر پیغمبر دا صفت دی چې ته به 2 خبرې قوم ته کې یو دا چې که عمل دی وکړه الله به خوشحالۍ او جنتونه درکوي دویم دا که د الله نافرماني دې وکړه نو الله به عذاب درکوي نو هغه په داسې طریقه بیان وکړو حضرت موسی علیه السلام چې د خلکو زړونه ویرېدل د خلکو سترګې وبهېدې په خلکو هغه بیان ناشنا ولګېد چې بیان اخلاص کوي او سړی پاسېد هغه ورته وایي چې ستا نه پوی انسان بل څوک شته ځکه چې تا نن کوم بیان وکړو دا خو تا داسې خبرې وکړې چې مونږ چاته نه وې اورېدلې او پیغمبر ته ډایرکټ د الله د طرف نه وحي کېږي خبره ډېره مزیداره ده نو تا سره ستا نه څوک هر اعلم ستا نه پوی زیات پوی چاته شته تا لیدلی دی هغه وی لا نه اوس دا خبره د ده ټیک وه درسته وه د هغې وجه دا ده چې پیغمبر د امت په نسبت باندې زیات علم لري پیغمبر ته الله را لیږل کوي او پیغمبر امت ته پاره استاز دی او د پیغمبر استاد ډایرکټ الله دی او کله جبریل علیه السلام پکې واسطه هم کي نو هغه ویل نه خبره بلکل ټیک وه خو دا لفظ الله ته خوښ نه شو داسې به نه وی داسې به ووی چې الله اعلم الله ته پته دا به نه وی چې زما نه زیات پوی نشته بعضې ځایونو کې بعضې صحابو ویلي دي انا اعلمکم زه ستاسو نه زیات پویم په دې خبره هغه یو خاصه خبره یادوي ابو حمید سعیدی رضی الله عنه یو مقام کې خپلو ملګرو ته وایي 10 صحابو سره ناست دي او تابعین هم ناست دي او څه وایي انا اعلمکم ستاسو په نسبت زه ډېر پویم په دې مونځ باندې بهذه الصلات په دې منځ نو علما لیکي که دې دپاره څوک دا خبره کوي چې د خلکو توجه ځان ته پیدا کړي او خلک ته زده کړه وکړي او یو خاصه مسله کې پوی یادوي نو دا خیر دی بیا جایز دی
لیکن که مطلقاً خبره دی وکړه چې د ما نه زیات پوی بل څوک نشته نو دا الله ښه نه ګڼي په دې الله خفه کوي که خبره دی ټیک هم د خدا به نه وی وفوق کل ذی علم علیم د هر پوی نه الله بر یو بل پوی هم پیدا کړی او د ټولو نه زیات علم د چا دی د رب العالمین دی د حضرت مالک نه امام مالک څومره لوی سړی و په یو موقع کې چې چا تپوس وکړه د څلوېښتو مسلو په څلوېښتو مسلو کې د دریو جواب ورکړه او په اوو دېرشو کې وی الله ته پته ده مالک غوندې لوی سړی زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه په یو موقع تپوس کېږي یو سړی ورته ودرېد هغه ځان سره مسلې لیکلې وې د اوویشتو مسلو تپوس یې ترې وکړه امام ابو حنیفه د اوو مسلو جواب ورکړو په شلو کې وې الله ته پته ان من العلم ان تقول لما لا تعلم الله اعلم ان من العلم ای من آداب العلم د علم په آدابو کې دا ده چې په یو شي نه پوهېږې دا به ووایې چې زه نه پوهېږم الله پوهېږي د مولایانو صاحبانو ته مې نن سبا دا زموږ بعضې علما صاحبه میدان کې روزي په دې فیسبوکونو لګیئ ما نه پوهې څوک نشته ما سره دې رواخي څوک دی ما سره باز څوکي ما سره یې څوک مناظره وکړي او زه به دا وکړم کښېنه مړه په قلر کښېنه سړی تا سره یې څوک مناظره کړي ځانه دعوې کې غټې غټې دعوې ټیک ده تا له به خدای علم او پوهه راکړي خو دا دعوې مه کوو دا غلطې دعوې په دې ټول خلک پوهېږي خلک خاندي ورپورې رستو دومره غټه دعوه والله قسم په خدای حضور پاک نه ده کړې د دواړو جهانو سردار ته څومره لوی علم و څومره او پیغمبر مبارک فرمایي قل لا اسألكم ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتکلفین تاسو نه پیسې نه غواړم په دې دین په دې تقریر په دې درس په دې بیان په دې وعظ په دې نصیحت بیا به وایي چې د خدای دپاره نه لګیا پیسو له لګیا وما انا من المتکلفین والله اکبر سو علما لیکي ای من المتصنعین فی الجواب ځان جواب نه جوړم که الله راکه در به کم کری نه که نه در کوم یسألونک عن الروح د حضور پاک نه تپوس وشو ورته وی روح څه شی دی بس کښېنه جواب یې ورنه کو وحی راله د حضور پاک د پاره د الله نه نو بیا جواب ورکه قل الروح من امر ربی په ډېرو مسلو کې د حضور پاک نه تپوس شوی څومره لوی علم خدای ورکړی علم الاولین والاقصنفون علم لیکن بیا هم حضور پاک په هغې کې جواب نه دی ورکړی د وحی انتظار یې کړی وحی به راله تندینه به خولې وبهدې نو بیا به جواب ورکړو دا دعوت چا هم نه ده کړې ما نه لوی څوک نشته او ما نه پوی څوک نشته را میدان ته شو زه یې وښایو بس زه درلم او ته راځه مناظرې کوم بحثونه کوم داسې مو وایه وفوق کل ذی علم العلیم که خبره دې درسته می او ټیکه می او په دې الله خفه کېږي غټې دعوې به نه کوي دا موسی علیه السلام خو دعوه ونه کړه جواب یې ورکړه خبرې ټیک هم وه ځکه پیغمبر په امت کې ډېر پوی وي امت د پیغمبر نه زده کړه کوي او پیغمبر لیدل کړي وی لیس الخبر کالمعاینات سے په سترګو لیدلي او پیغمبر خدای ناپویه نه پرېږدي هغه ته فوراً الله فرشته رالیږي او پویه یې لیکن دا لفظ یو پوټی د الله خوښ نه شو چې د ما نه زیات پوی څوک نشته فوراً الله ورته اطلاع راولېږله بلا ولې نه حدیث کې راځي د بخاري ستا نه پوی یو انسان شته یو سړی دی او هغه سړی ستا نه زیات پوی دی څه مطلب شو تا سره د شریعت علم دی د تورات علم دی هغه سره د شریعت علم شته د خپل مناسب د شریعت علم یو زیاتی علم مې هغه له ورکړی چې هغې ته علم د امور تکوینیه وایي علم د امور تکوینیه هغه د ثواب او د عذاب سره تعلق نه لري د هغه علم هغه د آخرت سره تعلق نه لري د دنیا سره تعلق لري خو یاره وسره یو علم شته چې تا سره نشته دی ډېر څیزونه چې هغه په مکان کې لري او موږ ته نه ښکاري هغه له دا علم خدای ورکړی چې هغه ته هغه ښکاري هغه محسوسوي ډېر څیزونه دي چې پس وروستو زمانه کې کېږي وروستو زمانه کې کال لس شل کاله پس به کېږي تا ته پته نشته هغه ته ما دا علم ورکړی چې هغه په الله مخکې خبره بس پیغمبر خو بیا د علم په طلب پسې ګرځي
چې هغه ته د ده وي چې ستا نه پوه شته او دنه چې څه زده کم چې زده کم کم انسان چې بل ته ښودنه کوي هغه دا طلبي چې زه زده کم د بل نه دا قانون دی زموږ استادانو قسم په خدای د مرګ په وخت کې د وفات نه مخکې هغې به کتاب کته وی کتاب نه دي پالون باباجي خدای پاک دی آخر درجې برکتونه نصیب کړي آخر قبر په آخر ورځ هم هغه کتاب کته آخر ورځ کې علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه چې زموږ د دې وطن یو لوی د وطن نه د وطنونو لوی عالم د وطنونو لوی عالم باباجي ما ته ویل چې زه افغاني صاحب تپوس ته څوک به کور نه پرېښودل بچو ته پته ده خو چې زموږ باباجي به ورغی نو هغه به یې دننه کور ته ملاقات لته د هغه به یې ډېر احترام کو عزت به یې کو قدر به باباجي به هم زما د هغه قدر کو هغه به وایي د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه دې وخت کې د افغاني صاحب نه لوی علم بل نشته هغه به دا وي یاره د دې نه 12 دي که 14 ورځې پس افغاني صاحب وفات شوی دی زه ورسره لاړم تپوس لا دننه کور ته ورلو چې کور ته ورننوتو تاسو یقین کوئ کتابونه ورته خواره پرتو ګتا او پن ورسره دی او په هغې لګیا دي لیکل کوي داسې دی ته علم خو په دریاب دی حاصلی به ملغلره د کم سړی کې د ملغلرو بلد دی نو هغه که شپی کروزي لګیا دی هغه خپلې ملغلرې راوباسي اوس علم لا ختم شو سه اوس کتاب څوک ګوري مطالعه څوک کوي دا شی ختم نو د علم طلب روان شوی ما ته الله وښایه چې زه دغه سړی به کوم ځای پیدا کړم هغه وی مجمع البحرین یو ځای دی د 2 دریابونو سنگم خیر اوس څوک یو ځای یادوي او څوک بل یادوي او 2 دریابونه ورته الله وښودل الله ته پته ده چې دا کوم 2 بحر اردن دی او دا بل بحر هند دی بحر کې زه دې کې خبرې نه کوم خو 2 دریابونه چې یو ځای کېږي الله کیف څنګه به د سره ملاقات کوم وایي ځان سره یو کب واله روید شوی تیلی کې یې واچوه چې کوم ځای کې دا کب جمدی شو که هو سم دقه هلته وایي دقه د قرآن شریف خبره دا نورې بعضې احادیثو کې هم شته او بعضې علما هم لیکلي دي په تفسیرونو کې ځان سره یو شاګرد واخېسته یوشع ابن نون وایي زه چې روان شو تلل یو ځای ته ورسېدل هلته ستړي شو ستړي نو خو لکه ملګری ستړی شو خو داسې ستړی نه و چې ګنې مخکې نه دو هسې بعضې وخت کې سړی ستړي نه خو دمه کوي دا ستړي لفظ بدل لرې کم یو ځای ته ورسېدل هلته کې یو تږي ته رډه وواله حضرت موسی علیه بعضې وخت سړی ستړي نه او بیا هم وده شي ښه دمه یي په کور کې پروت وي خو خوب بیا هم ورځي ودي هلته کې پرېوته وده شو هغه مرګرې مخکې را پاسېد یوشع ابن نون هغه تیلی کولاو کړه تیلی کې یوازې دغه کب نو دا روید شوی کب هم پکې و او نور خوراک هم پکې و نو هغې ویې ځه ورېږه لږ خوراک به وکړو بیا چې موسی علیه السلام راویښ شي نو ځو به خو چې تیلی سینګ کولاو کړه اقه روید کب جمدې شو اړقېده دریاب ته ټوپ کړې او قرآن شریف کې الله فرمایي فاتخذ فی البحر سربا په دریاب کې یو سورنګ جوړ کړه داسې سورنګ چې استاد شاګرد ته دقسې لاس کړی دا 2 ګوتې بره مسواکې او دا لاندې مټۍ ګوتې یو سورنګ جوړ شو پکې لا فامسک الله جری عنه جریة الماء الله د اوبو هغه جریان او بیدل بند کړل او اقا سورنګ په دریاب کې جوړ شو دې ته معجزه وایي دام د موسی علیه السلام معجزه ده ګورې دا معجزې بعضې خلک غلطه معنا کوي وایي چې د پیغمبر نه یو کار صادر شي هغې ته معجزه وایي دا کمزورې معنا ده کمه ده که د پیغمبر نه صادر شو یا د پیغمبر په مخ کې د هغه د منشا مطابق صادر شو نو هغې ته معجزه وایي لکه سلیمان علیه السلام سره چې میږی خبرې کړي دي نو ته به دا نه وایي چې دا د میږی معجزه وه هدهد خبرې کړي دي مولا جرګک نو دا به نه وایي چې د مولا جرګک معجزه وه دلته به دا نه وایي چې دا د کب معجزه وه دا د موسی علیه السلام یا دا شاګرد یوشع ابن نون دلم الله پیغمبري رستو ورکړې ده بنا بر قول راجحه یاره د معجزه ده سیبه هغه سورنګ جوړ شو چې وخت تیر شو د شاګرد نه خدای خبره یې راکړه یېره شو موسی علیه السلام ملګري ته ویل چې ځو چې باقي سفر کوو روان دی ستړي شو دغه ځای پورې ستړي نو دا ځکه ما وختي خبره وکړه چې زما دا خبره به زه بدله کړم
لاړل ښه چې یو ځای ته ورسېدل نو ستړي شو نو هلته کېناستل نو ملګري ته وی آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا وی ناشته راوړه ستړي شو موږ په دې سفر کې او حضور پاک فرمایي ښه حدیث دی چې هغه وخته پورې چې هغه تیږې ته یې ډډه والې وه ستړې نو هغه مقام و هلته هغه د سړی و خو دوی پرې پوه نه شو دې نه پس چې لاړل نو ستړي شو هلته یې هسې ډډه وواله ما خو تا ته وایي چې بعضې وخت سړی ستړي نه په کور کې پروت یې هسې بیسه او دی مروده کېږي او راویښېږي اوده کېږي او راویښېږي چې هلته لاړل نو شاګرد ورته وایي چې وی ناشته راوړه هغه تیلی ته ګوتې کړې اوهو ما نه خو موسی د الله رسوله ما نه خو یېره وه مونږ خو چې کوم ځای ډډه والې وه او توده وې ما تیلی کولاو کړه نو کپ دریاب ته ټوپ کړی دی او دریاب کې سورنګ جوړ دی وما انسانیه الا الشیطان ان اذکره ما نه شیطان دا خبره یېره کړه شیطان لکې وسوسې واچولې بس یېره مې شوه بس موسی علیه السلام پوه شو هغه غوسه ونه کړه حالانکې غوسه ناک سړی و موسی علیه السلام جذباتي انسان و غوسه ځکه نه شوه چې الله بس ما ویلي دي چې زما نه پوه څوک نشته اوس لږ لږ مې کړی چې بیا داسې نه کوم نو موسی علیه السلام ذلک ما کنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا وی بس چې مونږ کوم ځای ته راغلي وم دقه ځای و زه چې ځو واپس رالل چې واپس رالل هغه ځای ته نو علماء لیکلي علامه عینیم لیکلي حافظ ابن حجر فتح الباری کې نور علماء هم لیکلي دي هغه سورنګ کولاو شوی و نور هم هغه نور هم کولاو شوی هغې نه دونه سورنګ جوړ شوی چې انسان پکې مزل هم کولی شي د دریاب ویښ ته رسېدلی و بس دواړه په هغه سورنګ کې ورننوتل او مخکې یو جزیره و هغې ته ورسېدل چې جزیرې ته لاړل حضور پاک فرمایي په جزیره کې یو سړی وده ملاستو یا وده یا ویښ ملاستو او څادر یې په ځان اچولی او نیم څادر یې د خپو لاندې راتاو کړی دی نیم یې د سر لاندې تاو کړی ځان یې پټ کړی دی حضرت موسی علیه السلام چې څنګه ورغی نو لاول یې پې سلام واچو السلام علیکم ورحمت الله ما سلام به غلی چې که څوک ودي په زور به سلام نه چې ولې چې د خوبه ونه ځي او سلام دا فایده ده که دی ویښي نو دی به راپاسي چې سلام یې څنګه واچو هغه ویښو هغه سر راښکاره که وی انا بارضک السلام دلته سلام کم دی دلته خو څوک سلام نه پیژني تا سلام څنګه واچو څوک یې هغه وی انا موسی وی زه موسی یم وی موسی بني اسرائیل د بني اسرائیل موسی او قبل څوک وی او د بني اسرائیل موسی وی سله راغلی وی دې له راغلی ما چې زه ستانه څه زده کړم دې لپاره راغلی دین علما معلومه چې ګورې هغه سره علم د امور تکوینیه و او د غیب علم ورسره نو عالم الغیب ذاتي هغه الله دی هغه بل چا سره نشته یعنې بیا دنه تپوس ولې کوو چې دلته خو سلام نشته تا سلام څنګه واچو تپوس یې ته ولې کوو چې څوک موسی د بني اسرائیل وي بیا خو به ورته پته وه چې دا څوک دی دا څوک نه دی وی او څه له راغلې وی دې له راغلې م چې ستا نه څه زده کړم داسې یو شی د نه زده کړم چې هغه ماله فایده ورسوي رشد چې ماله یو فایده راکړي داسې یو شی د نه زده کړم هغه وی انک لن تستطیع معي الصبر وی ته ما سره صبر نشي کولی او بیا ورته څه وی ای موسی تا له خدای یو علم درکړی چې زما نشته دا حضور پاک فرمایي بخاري مسلم کې او ماله چې خدای کم علم راکړی دی هغه ستا نشته ستا په علم زنې مکلف هغه زمانه کې به د یو قوم دپاره یو پیغمبر او د بل قوم دپاره او بل پیغمبر د حضرت خضر په نبوت او په ولایت کې اختلاف دی بعضې حضرات وایي چې دی ولی د خدای دی نیک انسان دی او پیغمبر نه دی او راجح قول دا دی چې دا پیغمبر دی ځکه دی کې یو څو خبرې داسې راځي چې د هغې نه معلومېږي هغه ټوله چې یو ځای کې د نبوت او د پیغمبري ته معلومېږي وعلمناه من لدنا علما او بل ځای کې فرمایي وی دا زما دا ما ته الله دا پویه راکړې د خیر هغې باندې تاسو زه رستو پویم و راجح قول دا چې دا پیغمبر دی بلکې په دې کې هم اختلاف دی چې څوک وایي حضرت خضر دا جمدی دی اوس هم شته صوفیان وایي صوفیه حضرات او محدثین حضرات چې په هغې کې امام بخاري هم داخل دی هغې وینا وی دا وفات شوی دی او بیا دې اوس څوک په دې کې هم اختلاف دی
سو کوئی دا الیاس علیہ السلام رورو او بعض حضرات وی نا وی دا یمن دا یو بادشاہانو زویو بعض حضرات وی دا ادریس علیہ السلام رورو یا داغه مرګریو داغه د زمانه انسانو او سو کوینا دا الیاس علیہ السلام او دا یو کس وغیر نمو دے لقب بہر کے کم چې پیغمبر نی ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم یا غدا صحابو پاغی باندې جزم نی کړي نو هغه کې موږ ثبوت مت نه و نه پکې څه فائدہ شته دا چې موږ یو لک سلوي زره تقریبا پیغمبران تقریبا دا چې بعضو کې د علماء اختلاف ته چې دا نبی دی کنه دی یو حضرت خضر دی او خضر وته ولی وای خضر وته په دې نسبت وای دا خضر خضرونم ویل شي خضر چې دی په اوچ ځای کې ناسته هغه ځای کې بلاندې خدای پاک شنه راوخې جوړه کبل وغیره نو تک شین بشو د دې ټولو خبرو نه معلومیږي چې دا نبی او دا پیغمبر والله اعلم باقي الله ته پته ده بهر کیفرونو او ته وایي چې ما سره که علم د تا سره نشته ما سره به صبر ونه کې هغه علم ته نشي ټینګولی نشي برداشت کولی حضرت موسی علیه السلام ورته وایي نه زه به کوشش کوم چې زه صبر وکړم زموږ طالبان وایي که نه وایي دې نه دا مسله معلومیږي چې که استاذ په شاګرد یو شرطږدي نو یې ښودی شي نو شرط یې پې ولګو ورته وایي ښه نو داسې کار به کې که ما یو کار کو نو فوري به میس کې ته خبره نه کې زه به وروستو تا پویم میز کې به خبره نه کې موسی علیه السلام انشاءالله زه به کوشش کوم چې زه په میز کې خبره وکړم انشاءالله وی دواړه روان شو د هغه ځای نه یوشع ابن نون ورسره دی خو قرآن یې نور ذکر ځکه نه کوي چې یو تابع دی یا کیدی چې کې هغه ته وایي چې ته واپس ځه زه د سره سبق زده کوم چې روان شو نو هغه زمانه کې خو په دریابونو پولونه نو او سمندر دریابو نو یو کشته را روانه وه حضرت کشته والا دا حضرت خضر او پیجن هغه ته پته وه چې د یو ناشنا کارونه کوي ناشنا کار کوي د دین کار کوي خلکو دعوت ورکوي وغیره بس هغې رالل او دوی کشته ته وخیجول او بې د کرایي نه او بغیر د پیسو نه وخیجول حالانکه کشتو کې به خلک په کرای باندې ته بې د کرای نه کشته ته وختل چې کشته روانه شو سمند روانه لاړه نو حضرت خضر التنا یو شی راواغشت یا ترخز یا تبر یو شی راواغشت او چې ډقې ورکو د کشتۍ نه یو غټه تخته وویسته موسی علیه السلام ورټوپلې لاس یې کلک ونیوه ورته ویې دا څه کې اخرقتها لتغرق اهلها د خلک غرقې د خدای بنده دا خو دې تخته وویسته اوس به اوبه ټولې کشتۍ ته رادن نه شي سمندر دریاب د ټول خلک به غرق شي بلا خلک په کشتۍ کې ناستو او چې دی څنګه ووې نو حضرت خضر او موسی علیه السلام مفسرینو لیکلی دي یو څادر راواغېسته او کوشش کوي چې اوس هغه کشتۍ کې په هغه سولو کې ومنډم هر څه چې اوبه بندې شي اوبه را نه شي هغه څادر ونیوه اخ یې غذار کړه ویې خواشه تا ته ما نه وې چې زما په خبره ته صبر نه شي کولی او باړو یو ساس کې مرا دننه نه شو یو ساس کې وبه مرانه دی اوهو بس موسی علیه السلام پوه شو او زمونږ طالبان وایي چې موسی علیه السلام ولې دا کار وکړه وروسته وایي خبره یې یېره واغه شرط ها که یېره مني نو د پیغمبر قانون دا دی چې د هغه مخکې د شریعت خلاف یو کار وشي ظاهرا اب لازما دا غیرت کوي چې اونه کې دا خو تقریر د پیغمبر شو نو د شریعت نه خو ظاهر کې خلاف و پردی کشته بغیر د هغه د اجازت نه تخته استل او ظاهر کې خدا و چې اوبه برادر نشي کشته بغیر کشي نو موسی علیه السلام په چپ نشو پاتې کې که چپ پاتې شوی دا دې ته تقریر وي د طالبان په پوهېږي بیا خو به دا د دې خبرې دلیل و چې د هغې په شریعت کې دا جایزه وه چې پردی کشته ماته وه د هغې په شریعت کې دا جایزه وه چې پردي خلک غرقه وه نو ځکه یې وی خو چې هغه ورته ووی او موسی علیه السلام هم وکتل چې اوبه نه رادننه کېږي بس خاموش
نو حضرت خضر دی وخت یو مرغۍ راله د کشتۍ په غاړه کېناسته یو مښوکې ورښکته کړه یو ټونګه ویواله او د هغې نه په مښوکې کې اوبه راواغېستې یو لاړه حضرت خضر موسی علیه السلام ته ای موسی وی دې کشتۍ د مرغۍ چې په دې مښوکه کې دا کم ساس کې راواغېسته که نه دا ساس کې وی که زما علم او ستا علم او د دې ټول مخلوق علم را یو ځای کې که نه دا ساس کې چې د دریاب په مقابله کې څومره دی د دې ټول دریاب د خدای د علم مقابله کې زمونږ دا دام رم نه دی ګورئ مطلب دا دعوه به نه کوي چې زما نه پوه څوک نشته د ټولو نه زیات قوې او علم په دن او بهر او په ځمکه او د ځمکې په تخمونو او په دې اونو په دې بوټو د چا دی د الله پاک قرآن شریف کې الله فرمای ما یو بوټی کرلی دی مثال په طور په یو ګمله کې د ګلاب چې راغونډې کې نو ټولې پکې 100 یا 200 پاڼې بني او هغه پاڼې غورځوي ما ته پته نشته چې څو پاڼې غورځولې ما کرلی دی یو بوټی دی او قرآن کې الله وایي ما تسقط من ورقة الا یعلمها په دې ټوله دنیا کې ځنګلونو کې په دې ټولو چمنونو کې او په دې ټولو باغونو پټو کې یو ځای کا چې څومره دنیا د غرونه دي چې څومره پاڼې پریوزي الله ته پته ده الله وی ولا حبت فی ظلمات الارض الله د ځمکې په تل کې زمیندار یو موټی دانې راولي او وینولي ورته وایي هغه دانې راغونډې که قسم دی کې درته راغونډې کړي هغه خاورو کې غیبې شوې په دې خاورو کې دننه چې څومره تخمونه دي بعضې داسې تخمونه دي چې هغه موږ ته په نظر هم نه راځي لکه د خریړي تخم داسې تخم لکه د څه ورته وي د دې کبل او د دې دربو دا نري نري تخمونه موږ ته اړو په نظر نه راځي د الله په ذات قسم چې دا ټول الله ته معلوم دی د الله داسې علم نه دی صاحبه دا ټول مخلوق پارشتي او کائنات او دا انسانان او پیریان او دا ټول جمادات دا ټول داسې الله ته دي لکه پلیټ کې چې تا ته مخامخ یو څو څیزونه پراته دي په دې هم ستا علم نشته چې دا پلیټ کې درته څونه مټیان پراته دي د یو مټی څونه وزن دی په خدای قسم چې الله ته دام پته ده چې دا نن 50 کې دونه مټیان جوړ شو د یو مټی څونه وزن دی دی کې کم کم شی پروت دی دا الله ډېر لوی علم دی ان الله خبیر بما تعملون چې ته څه کې الله خبردار علیم الله ډېر لوی پوهه لري ډېر علم لري هغې کې د انسان عقل د سره کار نه کوي یو شي ته د انسان عقل رسي بل ته د انسان عقل بالکل نه رسي که یو کب ته تا ووایي یو میږي ته دې ووایي کب ته دې ووایي میږي ته دې ووایي چې انسان په ایټم بم به جوړ کړی دی ایټم بم څه ته وایي دې ته وایي دې ته وایي د میږي ذهن د هغې برداشت کولی شي نه د کب په ذهن کې دا راتلی شي چې جز دی وي او الوزي دی د میږي په ذهن کې دا راتلی شي کوم میږي چې دلته ګرځي دا په دې دنیا کې دا راتلی شي چې مکه هم شته او مدینه هم شته او یورپ هم شته او افریقا هم شته او دریابونه هم شته او غرونه هم شته ځه میږي وایي چې ما خو ټوله عمر په دې دنیا کې تیر کړ ما خو نه امریکا ولیده او نه مې برطانیه ولید د میږي ذهن کمزوری دی کمزوری د دې څیزونو عقل د میږي ذهن نشي راغشتی نه د میزایل رفتار او نه دا ټول میږي ته ووایه نو ابو چې دا څه پاګل دی تاسو ته څه وایي دقسې زموږ مثال د میږو نه هم کم دی زما قسم په خدای د خدای ډېر لوی طاقت دی دې نه اندازه ولګوه زما وروڼو کم مشین او کومه پرزه چې الله پاک د ماشي په وجود کې ایښودې ده دقه مشین او دا پرزه د اتی په وجود کې پرته ده اتی ګرځي ماشي هم ګرځي اتی خوراک کوي ماشي هم کوي اتی نه زیات دی اتی خلطم باندې ځان ته شی راکاږي خو خلطم په یو ځای کې خښولی نشي او ماشي خپل خلطم د انسان په دا سخته سرمن کې مردن نه کوي اتی پر نشي والی او ماشي پرم وی اتیم خوراک کوي ماشي هم کوي اتی هم ازمي ماشي هم ازمي اتیم بچی روړي ماشي هم بچی روړي دا هغه کارخانه هلته پرته ده ټیک د څه کم زیات په لږ ډېر وي خو هغه کارخانه پکې ده راشه که نه داسې بل څوک کولی شي نشي کولی
دا اللہ ریلوے طاقت تے دا اللہ ریلوے قدرت تے نو موسیٰ اے موسیٰ وی زما استا علم کی او دے کے دا دے ٹولو کائناتو دا اللہ دا علم مقابلہ کی دا غیر مثال ہوگانا لکہ دا ساس کے دریاب پا مقابلہ کی عرف کے دا ساس کے دریاب پا مقابلہ کی سب دیر معمولی خلق گرنی دا قزمون علم شو روان دی چه کس شو التا یو علاقه باندې تیریږي ماشومان دی دا صبی غلام یلعب مع الغلمان الکانو سر لوبې کوي او تاریخ کې راځي دا مفسرین لیکي خشته ښکلی لکو الک دی نابالغه دی حضرت خضر ورغې هغه ماشومې راونیوه او د سر یې په دې خپلو دواړو لاسونو کې ونیوه زور یې ورکړه او چیپل یې کړه په هغه ځای یې مړ کړه د پیغمبر طاقتي ما خو چې د ټولو خبرو نه معلومیږي چې د خدای نبوت ورکړی چې مړ یې که موسی علیه السلام کلک د مټه ونیو دا دې څو کړل اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس اوهو ناروا دې کړل ماشوم بچې ا دې مړ که بیا ورته دلته موسی علیه السلام که شرط هم لګولي خامخا به تپوس کوي که ویې نه که نو بیا خو تقریر د پیغمبر شو طالبان پرې پوهېږي بیا خو بل ماشوم به جلجیز شو ځکه موسی غږ ونه ها ورته یې وې تا ته ما نه وې چې ما سره اوهو شرط تېر شو ښځه چې ځو روان دي یو ځای ته ورسېدل هغې خلکو نه مېلمستیا وغوښته چې مونږ مېلمانه یو او مونږ له روټۍ راکې فلم یضیفوهما هغې مېلمستیا ورنه کړه هغه شومان چې مېلمستیا ورنه کړه بس دوی دغسې ناره په غریبانانو تېره شوه چې په لاره تلل څوک وي دا انطواکیه دا څوک بل خو ما تاسو ته وایي چې دغې خبرو کې مې غرض نشته یو دیوالو قرآن شریف کې الله فرمایي یو دیوالو چې یرید ان ینقدر مایل حدیث کې راځي یو طرف ته داسې کوږو او قریبو کې دا دیوال پرېوتی وي حضرت خضر ورغې او دیوال ته لاس ورړم کو او دیکې ورکړه او نیغې که برابر یې که دیوال چې برابر یې که حضرت موسی علیه السلام ورغې وی دا دې څو کړل دیوال دې وله نیغ که دا خو دې خو نه کړل دې خلکو مونږ له ډوډۍ را نه کړه وږي یو مونږه نو دا دیوال که د نیغو نو په دې به دې ته مزدوري اخیستې وه چې لکه دا دیوال مو پرېږدي دله یې نیغ کم راکوی پیسې نو خامخا به هغې پیسې درکولې نو مونږ به پرې ډوډۍ خوړلې وه بس حضرت خضر ورته وی هذا فراق بیني و بینک بس سمو ستا منځ کې نه کېږي دا خو زه به یو کار کوم او ته ما د مټه رانیسي یو کار به کوم او د خلکو مخکې به ما ملامته کوي چې دا دې څو کړل دا دې څو کړل بس اوس وی راځه چې درته دا ټولې خبرې وکړم چې دا کارونه مې ولې وکړل او تا په مې اعتراض وکړ ګوره وی هغه کښتۍ نه چې مې تخته وویسته دا د لسو مسکینانو کښتۍ وه غریبانان فقیران بلکې زموږ بعضې علمو د روایت په بنیاد لیکلي دي چې څه پکې شلیان او ګوډیان او څه پکې روغ لګیو په دې کې دریاب کې هغې ځان له خپله مزدوري کوله د روغو مزدوري کوله رنځورانو له په خپله هم ډوډۍ خوړه وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا شاته بادشاه اعلان کړی دی چې کمه عائشہ صدیقہ په بل قرائت کې وی کل سفینة صالحة بادشاه اعلان کړی دی چې کومه روغه کښتۍ وي هغه نیسې هغه ضبط په حق د سرکار بعضې وخت کې سرکار دا لوبې کوي پردې شی غصب وکړي به دا غصب شو دا د سرکار په نوم وقف ختم چې کومه روغه کښتۍ ده هغه به د سرکار په نوم ضبطي اعلان شوی دی او کښتۍ ور روانې دي نو چې کمې روغې دي نو هغه بادشاه ونیوې چې کمې خرابې دي نو هغې ته ګوتې نه وړي نو ما دا ځکه عیبجنه کړه تخته مې ته وویسته چې بادشاه ګیره نه کړي د دې یتیمانانو مسکینانو نه ضبط نه کړي په دې وجه باندې ما په دې کښتۍ کې دا عیب پیدا کړه او دلته کې حضرت خضر ته الله دا پویه ورکړې ده چې وروستو بادشاه روغې کښتۍ نیسي او د موسی علیه السلام په ذهن کې دا پویه نه وه دی نه نو خبر ما ځکه عیبجنه کړه چې دغه ظالم بادشاه ته ګیره نه کړي هغې ته یې ونه نیسي ټیک شو خبره
او کم چې الکو او ما مړکو دا الله په علم کې دا و چې دی لوی شي دی به کافري خود خلا ماشوم دی او دی به د مور او پلار د ګمراهۍ ذریعه ګرځي مور او پلار به د وجې نه ګمراهان کېږي اوس یې مور او پلار مسلمانان دي ګمراهان بشي نو ما د الله په حکم باندې هغه ماشوم مړ که ختم مې که یو خدا دی چې په ماشوموالي کې مړ شو بنا بر قول راجحه کم ماشوم چې په ماشوموالي کې مړ شي د بلوغ نه مخکې هر څوک چې وي نو الله به جنت ته لیږي نو یو خو هغه له به خدای پاک جنت ورکړي او دویمه سره دویم دا چې مور او پلار به د ګمراهۍ نه بچ شي او علما لیکي د روایت په بنیاد باندې چې الله پاک دغه مور او پلار له د هغې ماشوم په عوض کې یو جینۍ ورکړه دومره پورې روایت کې شته دا وروستنۍ خبره دا د تاریخ په بنیاد وی یو جینۍ خدای ورکړه خيرا منه اراد الله ربك ان يبدلهما خيرا منه زکاة څنګه دی واقرب رحمتك غالبا خدای ولې یو جینۍ ورکړه اوس به ته وایې چې ښه هلک په ځای جینۍ شوه د هلک په ځای جینۍ نن سبا خو موږ هلکانو ته خوشحالي یقینا هلکانو ته خوشحالي پکار ده ولې پکار ده هلکانو په شانتې لکه ستا وارث شو جینۍ خو د بل د کور د لاړه چې بچی دی نه نو مال به د لورونو ته نورو ته پاتې شي نمبر 2 چې هلک پیدا شي نسب دی باقي پاتې شو چې جنکۍ وي جنکۍ ختم شوې نسب ختم شو به دا سړی یو څو موده پس لاړ چې ختم شي نو هلک خو بهتر دی خدا مین په شان هلک نه بشریان ته ښه دی بشریان ته په دې ښه دی چې نعتونه وایي هم نعتونه وایي ټول یې د نه زده کړي نو هلک بهتري د مارو خلک خوشحالېږي خو خفه کېږي مه د دې زمانې جنکۍ د هلکانو نه ښې مه خفه کېږي ټول نه یادوم څه پکې سمه مې ولې هلک خو چې ښځه وکړه که نه دوڼی باس خور الا او مور بلا او ښځه نعمت ته خدای تعالی قصه ختم یا په پلار څوک پروا نه ساتي په مور څوک پروا نه ساتي رښتیا راته وایم لور په پردي کور کې ناستی ډوډۍ د بل خوري جامه د بل اغوندي اوبه د بل دي دارو درمل د خاوند دي او چې لاس پورته کوي په خدای کې د خاوند نه مخکې د مور او پلار ته کوي هلکه ټیک مې وکړه غلطه مې مه خفه کېږئ خدای دې ټولو له زامن ورکړي خو که د چا زامن نه او لونه وي که نه مه خفه کېږئ د دوا ذریعه دې شته په زوی د جنت زیری نه دی راغلی او په لور راغلی حدیث کې دا نشته چې د زوی تربیت دی وکړه نو خدای به جنت درکړي او په حدیث کې دا شته چې لور خدای درکړه او د هغې د ښه تربیت او پالنه وکړه نو خدای به دله جنت درکړي اړه خفه یې که نه چې زوی مې نشي غواړئ د خدای نه زامن غواړئ چې نسب او میراث او هر څه برابر شي دا به غواړئ خود نیک بچی غواړه صالح بچی حافظ بچی د خدای نه غواړه عالم بچی غواړه او نن سبا لونه داسې مې ولیدل د مخکې ورځو کې مخکې خو نه یو 2-3 کاله وشو غالبا یو دی ته چا بوتلې و نو بیا وی چې دلته کې یو سړی دی او هغه ته د وکه بیمار په کټ کې پروت دی نو زه لاړم نو هغه ته مې د وکه کټ کې غریب پروت و نه یې لاس خوځولی شو نه یې پښ خوځولی شو داسې پالج والی و چې د هغه لاس په نه شو خوځول کټ کې پروت هلکه مې دا غریب یاره عثمانه یې لکه زمانه وشوه چې 19 کاله و که 20 کاله وي په دې کټ کې پروت ایر مې دی اوس خطا کېږم جومات کې ناست یم یو 19 یو 20 کاله وي د کټ کې دقسې دا پروت دی هلکه دا یو لور یې ده او د هغه لور کره پروت دی لور یې خدمت کوي دا اړول راړول او دا ټول خدمت یې لور کوي دا خو بالکل جنتي ده دا لور دا خو په دنیا کې جنت دی دا لور که جنتي ته ګورې د خدمت په بنیاد او د حدیثو په رڼا کې باقي د چا متعلق فیصله د جنت نشي کولی هغه د الله کار دی نو ظاهر کې دلیل په بنیاد دقې ته ګور لور په پلار جاړي زوی نه جاړي زوی خو په تمه دی که غوټه د کور ته یوړه خوشحاله دی او که غوټه د کور ته یو نه دی لاس ته دې وګوري نو کوټې ته در نه شي سلام هم در باندې نه اچي او لور بدله راشي بچې بابا زور دله کوم چای دله پخېږي بالښت ته یې جامې دله اینځي دا که نه دوی ته یو ورځ ووایي بابا بچې دا جامې راله اسري کړه ماشاءالله دا زما کار دی زه دله اسري کړه
او لور د لسونه جامې سري کې د میلمنو د څونه خدمت کې بیا مونږ ورې په دې ښځو کبر کوو کبر به پرې نه کوې نو ګور اوس به ستا ذهن کې راځي چې الله ته هلک واخېسته دغې مور او پلار نه لور یې ورکړه نو یو تفسیر کې مې کتلی دی اوس رانه خدای شته هېر دی چې دا تفسیر خازن و که کم یو که یو خو ما نه هېر دی ډېره موده مخکې کې مې کتلی او که په یو حدیثو کتاب کې مې کتلی چې الله پاک د هغې هلک په بدل کې خدای د مور او پلار له لور ورکړه د هغې لور په اولاد کې یعنی زامن وسان وسی د هغې لور په اولاد کې الله یا پیغمبران پیدا اوس هغې مور پلار له زوی خو که لور نو ډېر کله ته داسې وي د چا زوی مړ شي نو دی ورپسې خپئ په ماشوموالي کې مړ شي نو دی ورپسې خپئ نو ځای ته مه خفه کېږئ هېڅ پته نه لګي هېڅ معلومات نشته که دا زوی د سبا لوی شوی وي ډاکو ته جوړو غل ته جوړو قاتل ته جوړو زناکار ته جوړو بدعمله ته جوړو ډېر زامن لږ شي پلاران ولي که داسې ته جوړ شو بیا به سو او مې فکر مه کوه دا قصه ورته وکړم چې الله پاکه تا نه دا زوی لرکه خدای به ردې بدل درکړي صبر پرې وکړو صبر ښه او بیا ورته څه وایي هغه اخیري خبرې راځم وی دا دیوال چې مې نیغ که نو څه وایي اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه دا دیوال د دو لکان یتیمانه په دې ښار کې د دو یتیمانانو وکان تحته کنز لهما د دې لاندې خزانه پرته وره دیوه که دا ما نوې لر کړی نو دا دیوال وروستې پس غورځېده نو دا خو یتیمانان دي ماشومان دي تر سره پاتې کېږي نو خزانه یې تره واله روستې به یې و تر به خزانه والې وه ولې چې دیوال وغورځېږي خزانه را برسېره شي یا که بل جوړی بنیاد به خامخا کنی نو چې بنیاد نه خور وباسي خزانه پکې خامخا راځي او دا خزانه دي دپاره پلار دلته پټی ایښی دی د دې دیوال لاندې پټی ایښی وه او بس الله نه سوال کړی الله ولا سوال پوره کړ وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا د دې الکانو پلار نیک سړی پلار زمونږ د طالبان وی په نیکم د پلار اطلاق کېږي او فقر نیکم نو بعضې حضراتو چې پلار یې نیکو لیکن بعضې مفسرین وی په اومه پیړۍ کې نیکه نیک سړی تیر شوی نیکه اومه پیړۍ کې نو واوره نو فاراد ربهما فأراد ربهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا وی ستا رب د اراده وکړه ګوره پته ولګېده چې دا ما څه وکړل دا ما ته الله ووایي یا د وحي په ذریعه وحي راته راولېږله وما فعلته عن امري ما دا په خپله نه دي کړی الله ما ته ووایي چې داسې وکړه نو ګوره پلار اومه پیړۍ کې زه په دویمه پیړۍ کې زه په دریمه پیړۍ کې پلار نیک تېر شوی دی نو الله د هغه نیک پلار څونه لحاظ وساته چې دوه پیغمبران یې ورته راوستل او دیوال یې ورته نیغ په پیغمبر دیوال نیغون زمارونو نیک عمل ته اوس ګوره که یو سړي پلار زموږ علما لیکي وایي چې یو انسان نیک عمل وکړي د هغه اوو پشتو پورې به د هغه د اولاد له الله برکتونه او خیریتونه ورکوي د اشعة اللمعات کې دا د مشکات محشی دی شیخ عبدالحق دهلوی لیکلی دی په دې کتاب العلم کې خدا ما ډېره موده مخکې چې مشکات خو نو دا ما کتلی دی نو ما په خیال ما پې نښم لیکلی دا ما ته اوس هم یاد دی په هغه خپله اشعة اللمعات کې کتاب العلم کې نو هلته څه وایي یو دا شیخ عبدالحق دهلوی لوی عالم مو او نیک سړی مو او وایي چې کم سړی علم وکړي که نه نو اوو پشتو پورې د هغه په بچو پسې علم منډې وایي اوو پشتو پورې بچي ته وایي علم وکړه خو عالم به عمل دا یو شرط پکې علم وکړه هغه ونه کړي بل ولا زوی نوسې راټینګ کړي علم منډې څه معنا دا علم لګیا دی دله پړه کې رغبت پیدا کېږي دا معنا علم وکړه چې اوو پیړو پورې
اوو پیړو پورې دکې نو څوک یې څوک علم ونه کي نو علم ته بیا مخه والوي زه سپېره خپل کار کوم د عالم پلار برکات دغه دقه زمارونو چې وکانه ابوهما صالحا اومه پیړۍ کې نیکه نیک سړی اوه پیړۍ پس الله موسی علیه السلام او حضرت خضر دوه پیغمبران رالیږي او دیوال نیغی نو چې الله د ده دقې سړي د دې نیک عمل دومره لحاظ په دنیا کې کوي نو آخرت کې به څه نه کوي او هغله به څه نه ورکوي د دې وجه نه زمارو نیک عمل کوي بس هر انسان له پکار دی چې دی نیک عمل وکړي د دې برکت به دې زوی ته میلاویږي د دې برکت به یونیورسټي ته میلاویږي او چې بد عمل کوې نو تاله نقصان شو بچي ته اوو پشتو پورې به سپېره توب لاندې رواني قمولال قاري لیکلی دي بله حواله مې ذهن ته راغله صاحب د مرقات د بالوالدین د دې دا کم په مشکات جلد ثاني کې چې کم دا مور او پلار متعلق دا روایات دقه دی لیکلي دا ماته یاد دي ما په خپل مرقات په دې سرورق د هغې حواله لیکلې کرخم پرې راښکلې ده څه وایي وایي چې کم انسان د مور او پلار نه ازاري شو اوو پشتو پورې به سپېره توب لاندې راوړي اوو پشتو پورې او که دی وایي چې زمونږ نیکه کړی مونږ خو نه دی کړی دی دې لاړ شي د هغه نیکه قبر له دې ځي او هلته تلاوت کوي نیکۍ دې کوي ثوابونه دې کوي نو خدای به یې خلاص کړي اوو پشتو پورې سپېره توب به او چې کوم انسان د مور او پلار قدر وکړي احترام وکړي عزت وکړي اوو پشتو پورې سعادت او خوشبختي به الله په دې اولاد کې لاندې روانه مولا علی قاري لوی سړی دی هغه لیکلي کته یې شوی ګور یو بوډا بابا په لاره روانو دوه ماشومان یو بل سره په جګړه ولکان و هوښیار هغه یو هلک دی بل ته وایي هغه انسان د الله خوښ دی چې هغه همیشه د الله یو شان عبادت کوي او ګناه نه کوي دا بل هلک ورته وایي نه وایي چې دا ګناه تېو شي او الله ته وجاړي او توبه وباسي که نه وایي دی ډېر خوښ دی اوس ګوره څونه ښکلې خبره باندې یو بل سره لګیا دي یو سپینګیري بوډا بابا په لاره تېرېده وی باباجي له ګودرېږه زموږ د دواړو یو مسله ده حل یې کراله څه مسله ده وی دا هلک وایي دا یو چې الله هغه انسان خوښوي چې د همیشه د خدای عبادت کوي پوټي ګناه هم ترې نه کېږي زه ورته وایم چې نه دا دنیا د خامخا ګناه کېږي هغه انسان د الله خوښ ده چې ګناه وکړي او خدای ته وجاړي او توبې وباسي باباجي راله فیصله وکړه باباجي ورته وی چې بچې زه خو عالم نه یم زه خو جاهل سړی یم زه خو لګیم او صادرونه جوړوم او په کډۍ باندې جامې جوړوم او صادر جوړوم زما خو کډۍ ده په کور کې ملا نه خو یاره یو خبره مې ذهن ته راله چې زه کله په کډۍ کار کوم که نه او یو تار راته وشلېږي نو هغې له غوټه ورکم نو بیا هغې تار ته ډېر خیال کوم چې دوباره کټ نشي ځکه دې وخت کې خو غوټه مې ورکړه خو که دا غوټه مینځ کې ګیره شو وشلېده نو بیا قصه خرابېږي صادر کې بیا جنجال جوړېږي صادر بیا هغه ځای روس شي هغه ځای د صادر هغه ټک ښکاري بیا نو زه په دې غوټه ډېر نظر ساتم چې دا غوټه ونشلېږي او دا غوټه ما لاندې ګیره کړي چې دا بار نشي او دا غوټه داسې وي چې دا څوک ونه ویني او ښکته نو زه خو دې غوټې ته زما د نورو تارونو ته مې نظر نه او دې غوټې ته مې اخره پورې نظر وي چې دا صادر بیا صفا کوم ګورم چې غوټه بار رونه دي څوک بو چې دی که غوټه د پتار کې چې دننه پکې پټه پاتې او چې بیا وله مانج ورکوم دی صادر له مانج ورکوي او صفی یې کوم غوټې ته نظر کوم چې دا تار رانه ونشلېږي نو بچې دا بله خبره مې خوښه ده چې دا کم بنده ګناه وکړي که نه او الله سره جوړ کټ شي او دی بیا الله سره جوړ پیدا کی نو دی بنده ته به الله ډېر نظر کوي د هغه بل په نسبت عجیبه مثالې ورکه اخو روح تار دی روح تار دی پاغی صادر ډولې دی پاغی صادر خشته دی چې دا یو شان عبادت کوي خدا خشته دی په ده خدا الله بادشاهي خشته ده په ده خو انسانیت خشته دی خدا الله خاص نظر په دقه ځای دی چې دا کم ځای شلېدلی او دا تار وشلېد د دې بنده د الله سره تعلق کټ شو بیا پیوست شو چې الله به نظر کوي چې دا بیا رانه کټ نشي ده خو ما ته ډېره جاړه وکړه
ما نه خو تعلق کټ شوی ګناه یې کړې وه خو ډېره جړه یې وکړه نو اورېږه غوټه وله ورکومه خو چې بیا رانه کټ نه شي شیطان یې بیا رانه وانړی دا بدنمایي او دا بد داغ پکې بیا رانه شي دمارو چې انسان نه به ګناه خامخا کېږي دنیا داسې ده چې د ګناه نه څوک بچ کېدی نه شي چا نه وړه غټه خو به نه کوو توبه به بس دا الله او د بنده حق ته به خو بډې نه وو خو چې دا واړه واړه خوا دې خوا ګناهونه وشي نو موږ به څه کوو رسول الله مبارک فرمایي یو حدیث دی په ترمذي کې هم دی په بخاري کې هم دی په صحاحو کې دی رسول الله مبارک فرمایي وی د منافق او د سوچا نښه څه ده ګناه دواړه کوي ګناه دواړه کوي نښه څه ده منافق چې ګناه وکړي داسې وي لکه په پوزه چې مچ کې ناس وقال به هکذا مچ یې وشړو پروا یې مونه کړه چې څه دي اوسې نه دي ګناه کوي پروا پې نه او سوچا سړی چې ګناه وکړي نو دی داسې ځان ګڼي لکه چې د غر ویښ کې پروت دی او دا غر را باندې را پرېونځي ګناه خو دواړه کوي د هغه پروا نه بس ګناه ولاړه تېره شوه دا بل وایي خدایه غر پرېونځي ګناه مې وکړه رب خفه نه شي او مې نه نیسي رب یې ګا ډوډۍ را کړې ده شپې را کړې ده خوب یې راوستی دی په ګولو ناسې بېسا رب عزت را کړی دی بچي را کړي دي رب خوشحاله زندگی را کړې ده ګناه مې وکړه لږ مې خفه کاسې نه شړق رانهکي څپېړه رانهکي دا د سوچا او دا نه چې ګناه به نه کوي بلکې دونه پورې رب العالمین فرمایي په ترمذي کې حدیث دی چې یو سړی ګناه وکړي ورونو دا ګورې هغه ګناه نه چې د الله حق او د بنده حق یې ولي دا عام ګناهونه دا ګډوډ ښځې ته یې وکتل فیسبوک کې نظر خراب وچلو داسې قسمه ګناهونه دی وایي چې چاته سپک وکتل چا سره حسد وکړه چا سره بغض وکړه داسې قسمه چې حق ته پکې تاوان نه پردي د الله دی ګناه وکړي نو دی الله ما ګناه وکړه ما وبخه دی بیا ګناه وکړي الله ما بیا ګناه وکړه ما وبخه دی بیا ګناه وکړي الله ما ګناه وکړه څه وایي یا رب یا رب اذنبت ذنبا آخره الله بله ګناه مې وکړه فاغفره لي ما وبخه بیا ګناه وکړي بیا وي ربې ای ربه ما خو بله ګناه وکړه اذنبت ذنبا آخر بله مې وکړه فاغفره لي راته وبخه الله څه وایي اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب زما بنده ته دا علم شته چې یو رب یې دی ګناه بخي زما بنده ته دا علم شته چې د هغه دپاره یو رب دی هغه رب ګناه بخي دا علم شته زما بنده ته زه بنده و مې بخلې څه دې خوښۍ کوه څومره مهربانه څومره مهربانه ذات دونه بل ذات کیدی شي څومره چې رب العالمین مهربانه دی او حافظ ابن قیم رحمت الله علیه یو لوی عالم تیر شوی دی په دې خیر القرون کې ښه لوی عالم خیر لږ د میانس کې دی خو خیر القرون نه لاندې خیر القرون نه لاندې خو لوی عالم وی په لاره روان ومه په لاره وی یو ماشوم مور په دیکو د کوره راوسته ډېره د عبرت خبره ډېره په دیکو یې د کوره راوسته ماشوم مور لتې ورکوي څپېړې ورکوي کنزل ورته کوي بدې ردې ورته وایي هی بې خونده ای نافرمانه زما خبره نه منې اوس زما د کوره وځه چې زما کور ته رانه شي ته زما زوی نه وځه دیکې ورکوي هغه ماشوم بیا ورځي مور بیا دیکه ورکوي ماشوم بیا ورځي مور بیا دیکه ورکوي ماشوم بیا مور پورې نښلي مور څپېړه ورکوي ډېره خفه کړې ده مور چې زما په دې دروازه دې ونه وینم روکېږه چې کوم ځای شپه کې کوم ځای ډوډۍ خورې کوم ځای ګرځې ځه زما زوی نه وځه او د مور ورته دروازه بنده کړه او کونډې ولګوله نه به راځي بلکل او داسې دیکې ویرټه دا ماشوم ته حافظ ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي ما نظر کو چې دا یو مسله ده چې دا څنګه چل دی دا ماشوم روان شو جاړي جاړي اوښکې قلارې کړې د خپلې دروازې تم شاته ګوري روانم شو د خپلې دروازې تم شاته ګوري روان شو چې یو ځای ته ورسېد هلته ودرېد زه تماشه کوم خو چې دا ماشوم را باندې پوی نه شي ودرېد او لږ ساعت یې تېر که واپس راغی چې واپس راغی چې دروازې له دیکه ورکړه دروازه بنده وه دا ماشوم د دې دروازې مخې کېناست
او چې کیلاس لږ ساعتو شو دا ماشوم سم لاسته او په هغه درشلې سر ولګو اوده شو او جاړي زه تماشه ده نخره ده ډرامه ده ورته نیغ نیغ ګورم چې دا څه مسله جوړه شوه لږ ساعت پسې مور دروازه کوله وکړه څه کار لا یادي ماشوم پسې بار راوته چې ویې کتل نو ماشوم په دروازې په درشل سر پروت دی اوده دی او په سترګې اوښکې دي مور یې دونه خفه کړې ده یا به مور هم سر تیزه وه مور الله ته ورکړه ته بیا رالې پیسو اوزه درته وایم همیشه ته د ما برخلافي کې همیشه د ما خبره نه منې ما ته سپک ګورې ستا مور یې اوزه چې نن فیصله مې کړې ده دا ماشوم راپاڅېده دی مور ته وایي چې مورې بېشک ته ما خفه کړې ګناه غلطي زما ده او چې تا ورټلم او ودې م کنځلم او څپېړې دې م راکړې په دیکو دې م راویستم او زه به درتلم تا را شړلم نو زه روان شوم مې ځه راځه دا مور نه صحیح چېرته پردې خدمت به وکړم ډوډۍ به را څوک راکوي پردې حجرې ته به لاړ شم د چا سپلی به پاکې کړم ډوډۍ به راکړي چېرته به مزدوري وکړم څوک ډوډۍ به راکړي چاله به ګډې چیلی ورسره هم ډوډۍ به راکړي که اسم نه که نه نو سوال به وکړم بلا پیسې به وګټم ډوډۍ به میلاویږي چې مور نه پرېږدي د کې راکړي دا چل به وکړم خو چې دغه ګوټه پورې مورې لاړم نو هلته مې سوچ وکړه چې ډوډۍ خو به زه پیدا کړم مزدوري به زه وکړم سوال به وکړم سپلی به پالش کړم پردي څیزونه به صفا کړم اجره کې به چاته اټ بیټ وکړم ډوډۍ به پیدا شي خو د مور مینه به نی د مور محبت به نی او ابا بل کراله سپېړه راکړي نه به بل شان سپېړی دا مور چې سپېړې راکړي دا به بل شان سپېړي هغه که لږ هم خفه شو دیکه به راکړي زما هغه ټول هر څه به اوبو ته لوشي د مور هغه به داسې نی په دې ماشوم په ژړا دې مور ته ور ټوپ کړی وایي مور یې زه معافي غواړم هر څه به مې لوشي ډوډۍ خو ستا هغه مینه به نی چې دا خبره یې وکړه نو مور راټیټه شوه بچې اوچت کړه او د سینې پورې جخت ونیوه بچې زه ستا نه ډوډۍ نه غواړم ستا د پلار ډېره ډوډۍ ده بچې زه ستا نه جامې نه غواړم ستا پلار ماله ډېرې جامې ګټلې دي ستا نه خدمت نه غواړم زه په خپل خدمت کولی شم ستا دیاړۍ ته زه محتاج نه یم ما سره خپلې پیسې شته خو چې تا دا ووې چې مور مې ځان ته رانږدې کړي دقه مینه ده نه بچې غواړم دا محبت ته نه غواړم هغه بچې اوچت کړه او د سینې پورې جوخ کړه او مور هم ورته وجړل او په ژړا کې خپل بچې خپل کور ته دننه کړه الله موږ نه رونو ډوډۍ نه غواړي ډوډۍ خو الله سره ډېره ده ماله راکوي الله زموږ نه جامې نه غواړي الله جامو ته محتاجه نه دی الله زموږ نه کور نه غواړي چې ماله کور جوړ کړي الله دې ته محتاجه نه دی الله زموږ نه خدمت نه غواړي چې الله چې ما خدمت وکړي الله زموږ خدمت ته محتاجه نه دی الله څه ضرورت دی موږ ته موږ نه څه غواړي الله موږ ته محتاجه نه دی موږ ورته محتاجه یو الله دقه غواړي چړه کې دا راوله چې خدایا که بل څوک سپېړه راکړي ابه بل شاني خو الله که تا سپېړه راکړه او ما تا ته ځان در نږدې کړه نو الله ته به ځان پورې ما جوخ کې جوخت مینه به راکړي ما به جوخ کې ماله به مینه راکړي او دا مثال واوره اوس حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زمانه کې یو سړی تابعي دی ټول عمر یې سندرې به وې خشته اواز یې داسې اواز یې چې خلکو به د هغه اواز پسې راتلل به کول چاله خدای ښکلی اواز ورکړي نو څوک پې سندرې وایي څوک پې ګانې وایي او څوک پې تلاوت کوي څوک لکه د بشیر جان غوندې نعتونه پې وایي ښکلی اواز کې دا فایده څوک پې د قرآن شریف تلاوت کوي اواز خو اواز دی نو اواز مې خشته و شکل مې هم خشته و نو زه به په دې پردو ودونو کې او په دې خوشحالو کې خلکو به تلم او ما به سندرې وې ډېرې پیسې به مې ګټلې ډېرې پیسې او زما به داسې اواز و چې زما اواز پسې به د لر بر نه خلک راتلل چې نن پلان کې سندره و یو غزل و یو ګانا وی عمر مې ټول ځواني په دغه حال کې تېره کړه ځواني مې تېره کړه په دغه حال کې بوډا شو چې بوډا شوم غاښونه مې ووتل اواز لاړ ختم شو
هغه سر نو بیا د ما په اواز کې بیا چې ما سندره وې څوک به نه راتلل هغه د ما په اواز کې حسن نو خشتوالی خلکو به نه بوتلم شکل هم لاړ بوډا هم شم لام را ټیټه شوه اتیاو که نه زیات کلونه پکې تیر شو الله یو احسان وکړه په ما چې ما ته الله ایمان را نصیب کړ مسلمان شو او چې مسلمان شم په هغه مسلمانۍ نه پس به تلمه چې چا ته مې سندرې وي چا سره مې دوستانه وه چا سره مې تعلقات و چې ما باندې خو څوک ګانه سندر نه وی اوږې یم محتاج یم ډوډۍ نشته جامه نشته نو چا به 10 روپۍ راکړې چا 15 ورو ورو هغه خلک هم ما نه پردي شو ډوډۍ ته محتاج شو خدای پاکه ما نه خو ټول خلک پردي شو دا به اوس څه کېږي زه خو اوس مسلمان یم چې مسلمان یم 80 کاله او 70 کاله خو الله ما سندرې ویلي دي ما خو ژوند هلته تېر کړی دی رب ذوالجلال اوس به څه کېږي اوس که زه رالم مسلمان هم شومه نو زه خو د ګټې وټې نه یم زه به څه کوم اوس ماله به څوک ډوډۍ او که چاته پته ولګي یاره نوړی د مړه اوس چې د لادو بادو پرېوتې نو مسلمان شوې چې د ښکلې سندرې وې نو هغه وخت کې د مسلمانۍ دی نه ډوډۍ ته محتاجه شوې چا ډوډۍ نه درکول چا باندې سندرې نه وې اوس مسلمان شوې یاره وی لاړمه او د بقي په مقبره کې مدینه شریفه کې د بقي مقبره ده هلته یو ځان له کېناستم او رب ذوالجلال ته په ژړا شو دا اوس هغه غوټه ده چې اوس دې خپل تار له ورکوي ډېر زیات مې الله ته وژړل او ما څه وې ور الله په دې خبرو خوشحالېږي دا د خبرو چلم ګراني زمونږ یو ملګری زمونږ د جمعې مقتدي اوس مړ دی الله دې وبخي شاد محمد حاجي صاحب دلته به راته هغه به ویده د شپې خدای پاک سره خبرې کوم دا هر چا یو خپل اندازي الله سره زه لګیا موضوع سره شپې خبرې کوم نو دی وایي چې یا الله چې مې ځواني وه نو هغه مې د سندرو دپاره تېره کړه چې مې اواز خشته او ستا په دشمنۍ کې مې وچله چې مې غوږونو کار کو ستا په دشمنۍ کې مې وچلو چې مې سترګو کار کو ستا په دشمنۍ کې مې وچلولې چې مې لاسو خپو کار کو پروردګار ستا دشمنۍ کې مې چلولې الله اوس خو زه بوډی یم نو اوس که زه تا ته وم جاړم نو الله ته به وایې چې ښه هغه ملا دې ټیټه شوه اوس ماله رالې غوږونه دې کار پرېښو اوس ماله رالې سترګو دې کار پرېښو اوس ماله رالې غاښونو د کار پرېښو جبې نو اوس ماله رالې لاسو خپو د کار پرېښو ماله رالې ډوډۍ ته محتاجه شوې نو ماله رالې نو هغه وخت دې څه کول نو الله زه خو شرمېږم زه خو تا ته الله سوال هم نشم کولی ما خو هغه ټوله ځواني ستا دشمنۍ کې تېره کړې ده خو اوله حیا راځي زه خو شرمېږم رب العالمینه که زه اوس تا ته کښېنم او تا نه وغواړم په کومو سترګو پروردګاره زه تا ته وجاړم او الله قرآن شریف کې فرمایي والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا وی ما د مور د ګېډې نه وویستی هېڅ نه وی خبر وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون ما سترګې درکړې ما غوږونه درکړل ما دله زړونه درکړل سله چې ته زما شکر ادا کړې زما رونو شکر پیژنې موږ شکر ادا کړ نه په سترګه شکر څنګه دی چې سار پاسې او نظر ولګې الحمدلله خدایه سترګې دې راکړې نو ما ته خو پې څیزونه ښکاري ما د یو نابینا نه تپوس وکړو یو نابینا نه بشیر جان هم ناست دی چې سترګې رسول الله مبارک فرمایي چې انا سترګې وباسم او دې پې صبر وکړي الله به دله د هغې په ځای جنت ورکړي د ترمذي حدیث دی دې دې نه خفه کېږي ګیله دې نه کوي دله خدای د هغې په ځای ښکلی اواز ورکړی دی د ده لوی پروټوکول دی د سترګو په ځای د ده لوی پروټوکول دی دونه پروټوکول د بل چا نشته څوک یې د ګوتې نیسي او موټر کې ګرځي ما وې د خان بچې ټول دونه موټر کې نه ګرځي لکه څومره چې ته موټر کې ګرځي خدای دې ګرځوي قدم نشي اخیستی عمرې له خدای به ورته ګوره الله یې بل په دی بل نعمت رب العالمین ورکي که نه او جلال کې چې راشي خدای ته بیا ساته نو
بیا خو دونه غصه دله چې کومه غصه ورځي زم ستا پلار ته د سلام او ستا رونو ته او ستا کور خلکو ته تا سره به ګزاره څنګه کوي بشیر جان دا خدای دې خیر کړي چې په چا ټوپ ونه وی یعنې وایي قویقاف غر په سړي پرېوځي خو سړي ریز مریض کړي که نه او نو بس د سوک نه به ځان ساتي حاصل دا دی زما رونو الله وي چې په سترګو نظر ولګوي الحمدلله څه به وایې او چې په دې غوږ باندې بانګ واورې څوک داسې کوي څه اعلان دی ته پرې واورې الحمدلله او په دې ژبه باندې شکر دا دی د ژبې چې ته پرې د الله عبادت وکړه علامه الوسی صاحب د روح المانی عجیبه لفظ لیکلی دی هغه د شکر معنا څه کوي وایي چې کوم اندام الله څه دپاره درکړی دی هغه کار ته والی دا شکریه شو سترګې خدای لیله نه درکړي چې ته پرې ګناه ته ګورې نیکی پرې وکړي غوږ دی له نه درکړي چې ګانې پرې اورې موبایل هغه شی پکې ورکې او ګانې اورې نه نیکي پرې واورې د دنیا کارونه مباح روزګار پرې وکړي په ژبه کنزل دانې ژبه نه درکړي چې غیبتونه پرې وکړي د نیکۍ کار پرې وکړي دی شکریه نو دا سړی اوس الله ته جاړي چې خدای زه خو شرمېږم او یو اردو والا شاعر وایي میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں اللہ ستا مخکې د ټیټېږم بل څوک نشته میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا کشته دی میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا ستا نه علاوه بل څوک شته نه نو بوډا دغسې لګیا دی دا خو د اردو شعر دی اردو خوان ویلی دی بوډا داسې لګیا چې خدای ځواني خو ما بل ستا دشمنۍ کې تېره کړې ډوډۍ ته محتاج شوم تعالی عالمه په جړا جړا کې اوده شو چې لږ ساعت تېر شو لږ ساعت دې بقي کې پروت دی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په سر باندې یو شیر اغشتی دی بقي ته ورغی چې دو قتل او دا خو امیر المؤمنین حضرت عمر صاحب دی نو ویرېده ودرېږه هلکه دې ته ویرېد روان ودرېږه یېرېږه ما کښېنه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه امیر المؤمنین څه چل کوي او ورته کېناسته او د سر نه ډوډۍ کوزه کړه بابا جی کاکا جی وږي یې ها ډوډۍ مې دله راوړه دا وخوره او عمر فاروق ورته څه وي امیر المؤمنین ویل ستړی شوم د مسلمانانو په کار نو قیلوله مې وکړه وده شوم نو رب العالمین مې په خوب کې ولید نو الله ما ته وایي رب العالمین مې خوب کې ولید نو الله ما ته وایي عمره ډوډۍ دې وخوړه ما وی الله تا راکړه مې خوړه وی ښه ته په خپله موړ ګرځې او بقي مقبره کې زما یو دوست د لوږې د لاسه پروت دی الله عمره ډوډۍ برابر کا زما دې دوست له یو څه او بیت المال نه مستقل وظیفه ولا مقرر کا زما دوست اوږې دی که نه شابه څونه اوږې دی وی پاسېدم ښځې ته مې وی شابه د الله دوست میلمه کومه ماشاءالله د الله دوست له ډوډۍ وړم هله شابه خشته ډوډۍ تیاره کړه په ښځې مې خشته ډوډۍ تیاره کړه مې دا ډوډۍ ما ته الله اډر کړی دی چې زما دوست ته یو څه نو دا په لاس کې دوړم په دا سر یې وړم دا واخله دا یو څه میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا اللہ ته دا ووایا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا خدایا ستا نه علاوه زما بل څوک شته دی نه میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا ستا نه علاوه زما څوک دی وروڼو چې تکلیف در باندې راشي او ډاکټر درته وایي چې بس لا علاج رښتیا ووایه بیا به چا ته ټیټېږي داسې نه که نه سم ووایه الله ته به ټیټېږي او چې کله ډوډۍ وخورې او په خېټه دې دړ شي او ډاکټران وي دا ګولۍ خوره نه ښه کېږه مولټۍ او دستونه نو چا ته به بیا چغې وی ټیټېږي به الله ته به ټیټېږي نو مخکې ولې نه ټیټېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه ده د حضور پاک او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی
دا ابواللیث سمرقندي او کتاب تنبیه الغافلین کې لیکلی وی په لاره باندې را روان یم یو سړی جاړي او داسې جاړي هلک دی نوجوان داسې جاړي چې ما چې هلکه ولې وی چې بس مانه یو ګناه شوې ده او داسې جاړي چې عمر صاحب ما ورته وی ته راځه رسول الله مبارک له به دې بوځم معافي به دله وغواړي قرآن شریف کې الله فرمایي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما یو سړی ګناه وکړي لومبی خدا دی چې الله ته به توبه وبس معافي به وغواړي بخښنه به وغواړي بیا راشه رسول الله مبارک له ابه د سپارش وکړي الله ته بخښنه به وغواړي الله به دې وبخښي راځه نیکبخته وی چې نشم تللی رسول الله مبارک له په ارام مې پرېږده که ورغلم چې څه به وي راته غرق نشم چې دا و چې زه دوزخي ټول عمر به دوزخ کې پروت دی بیا به څه کوم عمر صاحب وي داسې دی هلک جړل چې زه یې مو جړولو وی چې لاړم نبي کریم صلی الله علیه وسلم ناست دی ما ته یې عمر سترګې دې سرې دي یاره د الله رسول یو هلک بعد څه ګناه کړې ده او بار ناست دی لاره کې او داسې جاړې او زه یې وجړولو ورشری ولا عمر یریږي او یې څه نه د رسول الله مبارک د خولې نه داسې خبره ودي چې تباه برباد نشه عمر راوله ورشه وی لاړم هغه هلک مې راوست نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مې کښېنه څه ګناه دې کړې ده الله رسول ډېره لویه ګناه مې کړې ډېره غټه او ته څه وایي وی د الله عرش به لوی وي که ستا ګناه د الله عرش لوی دی که ستا ګناه وی زما ګناه وی الله کرسی غټه ده که ستا ګناه وی زما ګناه شرک دې کړی دی وی نه قتل دې کړی دی نه ماشومه دې کوی کې خخه کړې ده نه څنګه غټه ګناه ده الله رسوله کړې ده نو ووایم زما ډیوټي دا ده چې زه مقبرې ته لاړ شم او مړی ښخ شي نو کفن ته وباسم خرڅو به دا خوره تازه یې هغه ته لرې کړم د شپې او کفن ته راکاږم خرڅ کړم دا زما ډیوټي ده الله رسول مخکې ووایم څه خو به غوسه کېږي نه ووایه وی دې مدینه کې یو جینۍ مړه وه هغې ښخه کړه زه د خپل قانون په بنیاد او د خپل دستور په بنیاد د شپې ورغلم قبر مې وکنیسته کفن مې ترې راښکه نو ما نه یو غلطي وشوه هغه جینۍ سره مې بدعملي وکړه امړې جینۍ سره نو چې بدعملي مې وکړه نو هغه جینۍ ګویا شوه راپسې چغه وواله وی ما ته وی چې بنده په مړو کې دې وشرمولم ټولو مړو ته دې وشرمولم ای بنده مړي خلکو لمبولي د قیامت پر ورځ به لمبلې پاسي او زه دې په جنابت کې واچولم قیامت پر ورځ به زه څه کوم جنابه په پاسم دا دې څو کړل ما سره الله رسوله دا ګناه مې کړې وی چې دا مې رسول الله مبارک وفرمایل ښه تا مړې سره دا ګناه کړې ده مړې جینۍ سره دې ګناه کړې ده مړه دې په مړو کې وشرموله اوه خو ډېر لویه ګناه کړې ده جرم دې کړی دی بس وی پوه شم چې اصل نه رسول الله مبارک د خولې نه څه ټکې وخیږي او تباه نه شم پاڅېدم لاړم ووتم خو نبي علیه السلام راته غږ ونه کړ هېڅ څه یې مو نه وی او زه لاړم هسې نه ونه وایي چې زه تاړو خدای بخي نه به بیا به څه کوم بیا خو د خولې خبره ده زه دوزخي خو که دوزخي م راته وی غرق شم بیا خو په نیکو په هېڅ هم نه کېږي پاڅېدم هلک یې مې وی چې ما ته پته وکړه وی چې څنګه لاړم ووتم یو دشت و بیابان ځنګل ته او ټوله ورځ خدای ته جاړم ټوله شپه الله ته جاړم نه مې خوراک تېرېږي نه مې اوبه تېرېږي او الله ته جړه چې یا خدایه زه خو منم چې ما لوی جرم کړی دی الله نو زه چاله لاړ شم ګوره ټکې دقه دی اوس میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا الله د انسان چې پیدا کړی دی او د حضرت آدم علیه السلام نه د هغه سلسله شروع کړې ده دا الله په ډېره مینه پیدا کړی دی دا الله په ډېر محبت پیدا کړی دی
او د هغه محبت او د مینې نښې ده چې کله دې پیدا کړ نو فرشتو ته یې سجده ورته وکړې. د هغه چا خلق تعظیم کوي، عزت یې ښکاره کوي چې هغه سره مینه وي. نو آدم علیه السلام سره د الله مینه وه، محبت یې و. دې وجې نه فرشتو ته حکم کوي سجده ورته وکړې. دویم چې د مینې اندازې دې نه ولګوې، د دویمه نښه ده چې چا ورته سجده ونه کړه او د الله د حکم خلاف ورزي وکړه، دوه غلطۍ وکړې. یو آدم علیه السلام ته د عزت په نظر ونه کتل او الله وی د عزت په نظر ورته وګوره سجده وکړه. دویم الله سره مقابله وکړه، د خدای د حکم خلاف ورزي وکړه. خو اصل مقصد د الله د حکم دقه و چې ته د تعظیم وکړه، د دې عزت وکړه او دته سجده ولګوه. نو الله هغه شیطان چې 80,000 کاله د الله عبادت کړو او په اسمانونو کې به فرشتو سره اوسېده، هغه الله ذلیله کړ. دریم د عزت نښه دا ده چې الله پاک آدم علیه السلام په ځمکه خلیفه پیدا کړ، خلیفة الله فی الارض، او پیغمبري ورکړه او بیا ته ډېر لوی بچي او نسل او اولاد پیدا کړو، جنت کې زندگی ورکړه. دغسې د الله پاک د آدم اولاد سره مینه ده او محبت دی ورسره، او ډېر زیات خفه کېږي د انسان په بېعزتۍ، د انسان په تکلیف باندې الله ورکوي کله کله، خو هغه د بېعزتي مقصد نه ده. د هغې به داسې مثال درکم لکه د یو سړي پلار بیماري او دې د هغه پلار علاج کوي، تراخه دارو ورکوي، یا د هغه پلار دانه ده و هغه وله سیري، نو ظاهر کې خو د پلار له دا تکلیف دی چې ته ما کې ولې زخمونه جوړی، ظاهر کې خو د پلار له دا یو تکلیف دی چې دا تراخه دارو ولې راکې، دا ګوته رانه ولې پرې کې، دا وجود راله ولې سیرې، خو دا د دې پلار د فایدې دپاره، دا بېعزتي د پلار نه، دا د پلار د فایدې دپاره. نو که په انسان تکلیف راځي او په انسان په دنیا کې مشکلات راځي او مصیبتونه راځي، نو دا د انسان د تکلیف دپاره نه، دا د فایدې دپاره چې تا نه ګناهونه شوي دي چې درنه یې لږ ورجومه. د دوزخ اور ته نشي ټینګېدی، جنت ته نشي ګټلی، دونه عبادت نشي کولی، نو لږ تکلیفونه در کومه چې تا زه جنت ته ورسومه او لوی مرتبې دله درکړم. دا د الله پاک مینه ده د مارونو د انسان سره، ډېر محبت دی. لیکن پښتانه وی مینه د دواړو طرفونه د یو نه نی، وی د یو لاس نه پړق نه خیږي، د دوو لاسونو نه پړق خیږي. او په دې بجلی کې دوه تارئ، یو ته ګرم او بل ته یخ وی، نو په یو بلف نه بلیږي. که دې بلم که نو به وقتي وي سوځي به، چې دویمو سره ملګري کې نو کار به خو باسي. نو مینه د دواړو طرفونه چې الله مینه کوي، پکار دی چې مونږ هم مینه وکړو که نه. الله محبت کوي چې مونږ هم وکړو که نه. الله ښکلی شکل راکړه، الله مونږ له انسانیت راکړه، الله مونږ مسلمانان پیدا کړو، الله مسلمانه معاشره کې پیدا کړو. نو پکار دا دی چې مونږ هم الله سره مینه وکړو. د الله مینه څه ده چې مونږ د الله عبادت وکړو، خفه نه کړو. او که چرته لږ تک مونږ نه خفګان راشي او زمونږ نه غلطي راشي، نو پکار دی چې زر ورته سر به سجود شو او د الله په دربار کې مونږه معافي وغواړو. که داسې ونه کړو، الله سره جوړ به پیدا کوو. هغه د پښتنو خبره، الله سره جوړ به پیدا کوو. او که جوړ به الله سره پیدا نه کړو او یرونو چې بیا د الله سره جوړ پیدا که نه، نو الله به درته خاص نظر کوي.